السلام علیکم ستړي مشئ نن یکشنبه د نومبر کال د وږي یا سنبلې د میاشتې 14 چې د سپتمبر د میاشتې له 4 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام راوړم د مهال خبرونه ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر امریکا سره د اسلامي امارت د عادي کېدو هڅې. د لنډمهالي حکومت ویان وایي کابل له واشنګټن سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دی او امریکا باید د افغانستان شتمنۍ ازادې کړي. د حنفي فقه پر بنسټ د محاکمو پریکړې. د عدلیې وزارت وایي اسلامي امارت اوس مهال له کوم اساسي قانون څخه پیروي نه کوي. له کابل څخه څه باندې 2300 سوالګرو راټولول. اسلامي امارت وایي چې دغو کسانو څخه یو شمېر مستحق او یو شمېر حرفه‌یز سوالګر پیژندل شوي. او په وروستیو سیلابونو کې په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د 1300 کسانو مړینه. دا هم پوره خبرونه. اسلامي امارت له امریکا سره د اړیکو د عادي کېدو په هڅه کې دی. د اسلامي امارت ویان وایي چې کابل له واشنګټن سره د اړیکو بیا رخولو ته لیواله دی او له دغه هېواد څخه غواړي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادې کړي. ذبیح الله مجاهد وایي چې واکپال حکومت د رسمیت پېژندلو ټول معیارونه بشپړ کړي او کابل تمه لري چې اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي. د اسلامي امارت ویان له یوې هندي شبکې سره په مرکه کې د امریکا سره د اړیکو د نوي فصل د پرانیستلو لپاره د کابل له لیوالتیا خبرې کوي. د ذبیح الله مجاهد په وینا اسلامي امارت له امریکا سره د خپل اړیکو د بیا جوړېدو په هڅه دی او له دې هېواد څخه هم غواړي چې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ ازادې کړي. موږ هڅه کوو چې له امریکا سره خپلې اړیکې عادي کړو. هغوی باید د افغانستان شتمنۍ ازادې کړي، د افغانستان د خلکو سره د همکارۍ نوی فصل پرانیزي او همداشان هیڅ یو هېواد ته اجازه نه ورکوي چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی مجاهد یو ځل بیا وایي اسلامي امارت د رسمیت پېژندنې لپاره ټول معیارونه بشپړ کړي او نړیواله ټولنه باید واکپال حکومت په رسمیت وپېژني. د سیمې او نړۍ هېوادونو لخوا د رسمیت پېژندلو لپاره مو ټول معیارونه بشپړ کړي. تمه لرو چې دوی موږ په رسمیت وپېژني، اړیکې ټینګې کړي دي او خپل همکارۍ پیل کړي. اسلامي امارت په کابل کې د هند سفارت پرانیستل هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مثبت ګام بولي. موږ هېوادونو سره د نورمال اړیکو په لور روان یو او ښه پرمختګ هم کړی او د اعتماد وړ پرمختګ هم کړی. داسې د هندوستان هېواد بېرته خپل سفارتخانې ته راوګرځېد. دا مثبت ګام ده او موږ کوشش کوو چې دوی لا هم مطمئن سي او لا هم ډاډه سي او ښه روابط سره بېرته احیا کړو. د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته په کابل کې د یو شمېر هېوادونو سفارتخونې یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړل او د یو شمېر هېوادونو ډیپلوماتان هم افغانستان ته سفرونه لرلي دي، خو لا هم هیڅ یوه هېواد اوسنی واکپال حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. اسلامي امارت له هیڅ کوم اساسي قانون څخه پیروي نه کوي بلکې د محاکمې پریکړې د حنفي فقه پر بنسټ ترسره کیږي. که څه هم د عدلیې وزارت وایي چې اساسي قانون ته اړتیا نه لري، خو دا هم ټینګار کوي چې که د اسلامي امارت مشرتابه په دې برخه کې سپارښتنه وکړي دوی به یو اساسي قانون جوړ کړي. دغه وزارت د چارواکو دا هم ویلي چې اوسنی وضعیت د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نه لري. د عدلیې وزارت په چوکاټ کې د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د ادغام خبر هم ورکوي. ملت ته د دولت د راپور ورکونې د بهیر پر دوام د یوې په ورځ د عدلیې وزارت پازوال په دې خبرناسه کې خپل یو کلنې کړنې شریکې کړې. د عدلیې وزارت وایي چې اسلامي امارت له هیڅ یو قانون څخه پلوي نه کوي.
بلکې د محکمو پریکړې د قرآن، حدیثو او حنفي فقه پر بنسټ ترسره کیږي. د دې وزارت مرستیال وایي چې اوسنی نظام اساسي قانون ته اړتیا نه لري، خو د اسلامي امارت د مشر د سپارښتنې په صورت کې به د نوي اساسي قانون د تدوین پر سر کار وکړي. د امیرالمؤمنین صاحب حفظ الله تعالی د خوا څخه په هر ولایت کې جید علمای کرام شوراګانې لري چې د فقه حنفي په رڼا کې د خلکو مشکلات ورحلوي. هو د اساسي قانون جوړونګه د یو نوع سهولت راوستو لپاره و خلکو ته ښه دی چې وسي، خو په هغه اړه باندې هم موږ د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی و هدایت ته منتظر یو. د وزارت همداشان ویل دي چې په اوسنیو شرایطو کې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته. امروز در حالی که هیچ ضرورت به احزاب سیاسی هم نیست تقسیم کردن افغانستان را به کنجها، افغانستان را تقسیم کردن به لسانها، به منطقه ها، به نامهای مختلف، این غیر از فروپاشی افغانستان و غیر از اینکه مردم افغانستان باز دچار یک مشکل دیگه بشه دیگه معنی نداره. فلهذا کوتاه جواب ما که ضرورت امروز برای احزاب سیاسی وجود نداره. له بله خوا د عدلیې وزارت پاسوال له دې وزارت سره د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې له یوځای کېدو هم خبر ورکوي. بل ریاست چې زموږ په وزارت پسې د اسلامي امارت د راتلو په وخت کې مدغم شوی دی، یو ځای شوی دی ورسره، هغه د مدافع وکیلانو ریاست دی چې هغه خپل ځان ته د اسلامي امارت لپاره د دوی د سهولت جوړولو لپاره طرز العمل جوړ شوی دی، د ځان څخه ترتیب برابر دی چې هغه په ریاست په مرکز کې ریاست لري او خو تر اوسه پورې په ولایاتو کې څانګې نه لري. د عدلیې وزارت مرستیال په حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په تړاو وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ او د شته ستونزو حل لپاره به په حکومتي ادارو کې ښځو ته د کار شرایط برابر شي. هیوادوال د سون توکو بیا په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو د بیې له لوړوالي شکایت کوي. د پلورونکو په وینا تیر کال یو ټن سکاره په 10,000 افغانۍ پلورل کېدل، خو سږکال بیه 14,000 افغانیو ته اوچته شوې ده. په ورته وخت کې اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې د ډبرو سکرو د بیې د راټیټولو هڅې دوام لري. له هیواده بهر د سکرو د ډبرو د صادراتو سره هممهاله هیوادوال بیا د هغه د بیې له لوړېدو اندېښنه کوي. دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو او د ژمي موسم ته په کتو حکومت باید د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي. اگر خود دولت دست به کار شود و یک نهادهایی را وظیفه بده که برای مردم مستقیما از معدن‌ها استخراج کنه و بیاره و برای مردم توزیع کنه به قیمت پایین‌تر، خوبتر خواهد شد. خواست ما من حیث یک جوان همی است که ارزانی فریمانی شود تا که جوان‌ها از کشور نبرند. خانواده امروز همگی از کشور بیرون میشن، فرار میکنن. ما باید جلوی اینا را باید بگیریم چون که افغانستان به همه نیاز داره و جوانان امروز نیاز دارن. له بلې خوا د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي وایي چې د تیر کال په پرتله د ډبرو سکرو بیه نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. نرخ چوب خامه 7,000 است. دیگه نرخ زغال پارسال در این وقت بود تونش 10,000، امسال شده 16,000. یک تونش 6,000 بلند رفته. برای ما میرن در اینجا قیمت پایین میکنه، باز ما مجبور است که خروار یک 200-300 که ما اگر نگیریم از او فایده نخوریم که باز یک کرایه سرای یا کرایه خود نمیشه. حکومت بیا د سیلابونو له امله د ترانسپورتي لارو تړل کېدل د ډبرو سکرو او نور سون توکو د بیې د لوړېدو یو لامل ګڼي. چارواکي د سون توکو د بیې د راټیټولو او په بازار کې د احتکار د مخنیوي لپاره د هڅو خبر ورکوي. میخوایم که برای خانواده ها سری خانواده و سری مردم و سری ملت ما ای تنها در کابل نی بلکه در تمام ولایت‌ها خصوصا که زمستان همونجا سخت می باشه در اون مناطق زغال سنگ را همونجا برسانیم و فقط تعرفه و یعنی با قیمت خیلی نازل و خیلی پایین به فروش برسانیم. پلان قوی انشالله داریم. به خاطر کنترل نرخ مواد در هر بخشی که باشه مسئولین امارت اسلامی طبق ظروف و امکاناتی که در دست می داشته باشه و یا هم برنامه‌هایی که باید تعمیل شود تطبیق شود استفاده میکنه تا یک وضعیت نرمال و عادی و منصفانه در عرصه قیمت‌ها وجود داشته باشه. دا په داسې حال کې ده چې هر کال او د ژمي موسم په رارسېدو سره هیوادوال په هیواد کې د نفتي توکو د بیې له لوړېدو اندېښنه کوي. خو اسلامي امارت ویلي چې د سون توکو د بیې د راټیټولو هڅې روانې دي.
د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې تر اوسه له کابل ښار څخه 2340 سوالګر راټول شوي. په خبرپاڼه کې راغلی چې د سوالګرو د راټولولو کمیټې له لورې 209 مستحق کسان او څه باندې 500 نور د مسلکي سوالګرو په توګه معرفي شوي دي. یو شمېر ښاریان دغه اقدام هرکلی کړی او غواړي چې دغه ټول خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د اسلامي امارت د مشر له سپارښتنې وروسته د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ دفتر د کابل له ښار څخه د 2300 سوالګرو له راټولولو خبر ورکړی دی. په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د سوالګرو د راټولولو کمیټې له دې منځه 209 تنه یې مستحق او 1546 تنه یې هم د حرفه‌ای سوالګرو په توګه پیژندلي دي. به سطح تمام کشور ما می‌خواهیم که بسیار به یک تدبیر درست پیش برود. هیچ گدا متضرر نشود. هیچ کسی که گدا نیست و گدانماست در بین گداها استفاده از حقوق گدا نکنه و همچنان هیچ یک کشوری یا یک دشمنی که از لباس گدا از صفت گداخواهی گداگری استفاده میکنه به علیه این نظام اینا باید باقی نمانه. دا مېرمن چې د پلازمېنې په یوې برخه کې سوالګري کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو او د خپلې کورنۍ د لګښت پوره کولو لپاره سوالګري تړل شوې ده. ما هم خوش میشیم که برای ما اگر معاش تعیین کنه یا کار برای ما بده، ما هم خوش میشیم که بکنیم. از حداقل از گدایی که بیغم میشیم. از این سن مجبوری نمیجا آمدیم ششتیم که پیسه میان تا اولادم پره شود. اگر ما مجبور نباشیم در روی سرک چه میکنم؟ ما سیاست هستم، از خود شرم دارم، حیا دارم. چی کنه بشه خوب خراب دست خود دراز کرده. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوال له ښار څخه د سوالګرو له راټولولو هرکلی کوي، خو د حکومت له لوري دوی ته د کاري زمینو د برابرېدو غوښتونکي دي. برای شهروندان یک کشور زمینه کار و فرصت‌های شغلی را ایجاد بکنه و همینطور کسانی که نمیتواند در عرصه کاری دست بالای داشته باشه یا نفقه عیال خودش تامین بکنه، ضرورت است که با اونا همکاری صورت بگیره و یک مقدار مبلغ را برای اونا تا اینکه امی گدا و تکدیگری از کشور ما و جامعه ما برچیده شود. حکومت مسئولیت داره مثل قدیم که در حکام اسلامی گدایی ها را یا فقرا را جمع میکرد، به اینا تنخواه و همچنان حرفه را ایجاد میکن، به اینا حرفه را یک دفعه میآموزید، بعدا به این از این حرفه کار میگرید. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بانسونو تل په افغانستان کې د اقتصادي او بشري کړکېچ څخه اندېښنه کړې او یو شمېر کارپوهان هم ټینګار کوي چې په هېواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې لوړېدو له کبله یو شمېر کسانو سوالګرۍ ته مخه کړې ده او یو شمېر نور هم کډوال شوي دي. خو مخکې له دې د اسلامي امارت مشر ویلي و چې هغه سوالګر چې کسبګر وي بایومټریک دي شي او ورته د کار زمینه برابره شي او هغه سوالګر چې د کار کولو وړتیا نه لري ورته د تنخوا وټاکل شي. په کندهار کې د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه شوه. دغه فابریکه هره ورځ 6 ټنه وچه میوه پروسسوي. د دې فابریکې مسؤل وایي چې دوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنې پر بنسټ وچه میوه پروسس کوي. دا د کندهار د شورندام په صنعتي پارک کې د وچې میوې د پروسس تازه جوړه شوې فابریکه ده. د وچې میوې د پروسس دغه کارځای د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچې میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتني ډول له 10,000 افغانۍ څخه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. شکرپاره د لاس واسم پاکوم سموم د خلک درولې دي معنا شل قسم پاکټ ته درولې دي د ماشام پورې لاس کا سخت غرمه پر اخته بیا لاس کا نور د ماشام اخته 300 افغانۍ 3.5 افغانۍ روزانه راکوي. بعد هغه وخت چې د ماشام اخته بیا 600 افغانۍ راکوي. نور ماشومان سره اخته چې 300 په چین کې پیدا کوي. زه دلته د شکرپارې د پروسس ټول کوم چې د ورځې ماته 600 افغانۍ راکوي چې زما د کورنۍ او زما د ورځې د خرڅ پکېږي. د وچې میوې د پروسس دغه فابریکې مشر وایي پروسس شوې وچې میوه د هند، پاکستان، ایران او متحده عربي امارات ترڅنګ د تاجکستان بازارونو ته استول کیږي. نوموړي وایي د ورځې تر 6 ټنه پورې انځر، شکرپاره، افجوش، کشمش او زیره پروسسولی شي. د کارخونې د مشر په خبره د وخت په تېرېدو سره به د تولید کچه نوره هم لوړه شي.
د ورځې تقریبا 15 ټنه دغه موږ پریکینګ کوو، 15 ټنه شکرپارې دغه او جوشو د انځور سیزن سر دی اول د واره شکرپاره موږ په دغه کې د دوام واري د تورو دغه او زیرام سیزن زیرام د کېږي پاکېږي جوړېږي شکرپاره تور کشمش او پاتې شوي زر. پر همدې مهال د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د سیم په کچه هند د افغانستان د وچې میوې زیات غوښتونکی هیواد دی او وروستیو کې د سوداګرو لپاره په ټرانزیټي برخه کې اسانتیاوې هم زیاتې کړي دي. موږ خلکو داسې ګمارله چې موږ به د هندوستان سره په ترانزیټ کې ډېر مشکلات پیدا کړو. خوشبختانه باید ووایو چې د هند حکومت منفي په اصطلاح اقدام ونه کوي، حتی د پخوا هم سهولت ډېر کړی دی او زموږ په صادراتو کې کوم چې هندوستان هېواد ته ځي کوم مشکل نه دی پیښ. د سویلي حوزې په کچه زیاته وچه میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدېږي چې وروسته د پروسس لپاره کندهار او بیا بهرنیو هېوادونو ته له همدې ځایه صادرېږي. د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه. کابل مرینده تودوخی لوړه درجه و 20 ټیټی 18. مزار شریف المرینده تودوخی لوړه درجه و 10 ټیټی 22. هرات المرینده تودوخی لوړه درجه 30 ټیټی 19. جلال آباد نیمروز تودوخی لوړه درجه 15 ټیټی 25. بامیان مرینده تودوخی لوړه درجه 23 ټیټی 8. کندوز مرینده تودوخی لوړه درجه 40 ټیټی 22. کندهار مرینده تودوخی لوړه درجه 30 ټیټی 19. غزنی مرینده تودوخی لوړه درجه 9 ټیټی 9. میمنه مرینده تودوخی لوړه درجه 15 ټیټی 18. د بدخشان فیض آباد مرینده تودوخی لوړه درجه 3 ټیټی 13. اسلام آباد مرینده تودوخی لوړه درجه 10 ټیټی 23. نو ډیلی نیمروز تودوخی لوړه درجه 10 ټیټی 22. تاشکند مرینده تودوخی لوړه درجه 10 ټیټی 23. دوشنبه مرینده تودوخی لوړه درجه 15 ټیټی 19. تهران مرینده تودوخی لوړه درجه 15 ټیټی 23. دوبای مرینده تودوخی لوړه درجه 40 ټیټی 11. استانبول د اورښت اټکل د تودوخی لوړه درجه 20 ټیټی 19. مسکو د اورښت اټکل د تودوخی لوړه درجه 12 ټیټی 15. بجنگ بریز تودوخی لوړه درجه 18 ټیټی 22. او همداشان اشقابات مرینده تودوخی لوړه درجه 10 ټیټی 24 اټکل شوی.